سلامون دوستانه، اوس څه کولی شئ د اختر مبارکۍ لپاره دا ډول یا دوستانو دا ډول یا دې ته ورته نور خوندور انځورونه صرف په یو کلیک باندې جوړولی شئ. دې لپاره ما تاسو تیار انځورونه جوړ کړي دي، صرف پکې تاسو خپل نوم او خپل انځور ولګوئ. یا دوستانو دې لپاره ما تاسو یو اپلیکیشن راوړی دی، په هغې کې تاسو خپل عکس ولګوئ، ورسره خپل نوم ولیکئ، تاسو خوندور انځورونه پکې جوړولی شئ. نو څنګه کولی شو دوستانو د ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. تر څو پورې تاسو زموږ نه یو سبسکرایب کړی چې نن سبسکرایب کړئ او زموږ پیج درسره فالو کړئ. دوستانو دې لپاره تاسو په خپل موبایل کې یو اپ انسټالوئ، همدارنګه زه تاسو ته یو څو انځورونه په PNG شکل کې درکوم، هغې هم تاسو ایډیټ کولی شئ. رابشئ دوستانو د دې لپاره په خپل موبایل کې به ګوګل راخلاص کړئ. کله چې ګوګل راخلاص کړئ، ګوګل سرچ ته راشئ. په سرچ کې دوستانو تاسو ورته ولیکئ richnews.co، همدا به ولیکئ دوستانو او سرچ به یې کړئ. کله چې سرچ کړ تاسو ته اټومیټیک همدغه اول ویب سایټ راخلاصېږي. لږ لاندې به سکرول کړئ دوستانو، دلته تاسو سرچ ایکن راځي، په دې کې دوستانو تاسو ورته ولیکئ عید مبارک. کله دوستانو عید مبارک ولیکه نو سرچ به یې کړئ. کله چې سرچ کړ تاسو دغه اولنی ایکن راځي، په دغه اولنی ایکن به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیسته دوستانو اخر ته به سکرول کړئ. دغه ځای نه تاسو دغه اپلیکیشن هم ډاونلوډ کولی شئ. په دغه طریقه دوستانو لومړی په اپ کې طریقه درته ښیم کړی، تاسو په خپل موبایل کې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، انسټال مو کوز په تاسو راشئ، دغه اپ په تاسو په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. کله هم دوستانو تاسو په خپل موبایل کې د اپ راخلاص کړ، تاسو د ډول انټرفیس سره راشئ، دلته کریټ ډیفي اپشن چې راځي په دغه ورته کلیک واخلئ. دلته مو چې کلیک واخیسته په دې کې تاسو چې د څو ډیزاینونه دي، په دې کې چې هر یو تاسو غواړئ په هغه ډیزاین کې تاسو خپل انځور جوړولی شئ. مثلا زه په دغه ډیزاین کې خپل عکس جوړوم، په دغه ورته کلیک کوم. کله تاسو کله کلیک واخیسته دوستانو دلته راشئ، د لاندې چې کوم ګالري اپشن تاسو ته ښکاري، په دغه ګالري اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. د خپل موبایل ګالري څخه یو عکس ورته راواخلئ. دوستان دغه د عکس ورته راواخیسته، عکس تاسو مخکې داسې زون کړئ یا شاته زون کړئ، تاسو په دغه طریقه عکس ورسره لګولی شئ. په دې کې د پورته ځای کې تاسو ته اپشن راځي انټر یور نیم، په دغه ځای کلیک واخلئ، تاسو پکې خپل نوم لیکلی شئ. نو مقصد ما دلته پکې خپل نوم ولیکم او راشئ دوستانو دلته سبمیټ نیم اپشن راځي، په دغه کلیک واخلئ، ته بس تاسو نوم پکې راشي. د نوم بیا تاسو په خپله خوښه دلته ایډیټ کولی شئ. او د لاندې فونټ اپشن چې راځي فونټس، په دې کې تاسو د خپل نوم لپاره بېلابېل فونټونه هم انتخابولی شئ چې هر فونټ کې تاسو نوم خوښ وي، په هغه کې تاسو بیا ترتیب کولی شئ. نو دوستانو بېلابېل زیات فونټونه هم پکې شته، تاسو په کوم فونټ کې غواړئ هغه تاسو کولی شئ. او راشئ دوستانو لاندې کوم سیو اپشن چې راځي، په دغه سیو اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. دا عکس به ستاسو موبایل ته سیو شي. خو دوستانو که دې ته ورته نور انځورونه تاسو غواړئ، ما تاسو ته څو ډوله خوندور انځورونه جوړ کړي دي. راشئ دوستانو همدغه ویب سایټ کې لاندې تاسو ته راځي. دوستانو بعضې انځورونه ما تاسو ته په خپله ډیزاین کړي دي، خپله خواري هم پرې کړې ده، خوندور انځورونه دي. لاندې تاسو ته ډاونلوډ اپشن راځي په دغه ویب سایټ کې چې ما تاسو ته وښودل، په دغه چې کلیک واخلئ دوستانو بیا تاسو ته د میډیا فایر اپشن راځي، په دغه ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله هم دلته کلیک واخیسته دوستانو ستاسو په موبایل کې به دغه انځورونه ډاونلوډ شي. نو دغه دوستانو دغه موږ سره ډاونلوډ کېږي. نو کله هم دوستانو تاسو سره په خپل موبایل کې دا فایل ډاونلوډ شو، نو را پشئ په دې فایل به ورته کلیک واخلئ. دوستانو دغه زیپ فایل دی، دا به تاسو انزیپ کوئ. په دې کې تاسو خپل کوم فایل منیجر دغه انتخاب کړئ. کله چې انتخاب کړئ راشئ په ایکسټریکټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. کوم نوم تاسو ورکوئ هغه هم ورکولی شئ. دوستانو دې ته سره دا انځورونه به ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. بیا راشئ خپل موبایل کې که هر اف کې تاسو عکسونه ایډیټ کوئ، پکس آرټ وي، پکسل لیب وي، بل وي. زه خپله پکسل لیب کې دوستانو ایډیټینګ کوم، پکسل لیب راخلاصوم. دوستانو په دې کې به تاسو لومړی راشئ، لومړی به تاسو PNG بیکګراونډ انتخاب کړئ. کله چې انتخاب کړ وروسته راشئ دلته په ګالري څخه عکس ورته راواخلئ. کیدای شي تاسو په دې کې خپل ایډیټینګ زده وي دوستانو. نو دې څخه تاسو چې هر عکس تاسو ایډیټ کوئ په هماغه باندې صرف یو کلیک واخلئ، فول سکرین ته کوئ، اډ یې کوئ. کله مو چارج کړه دوستانو اوس راشئ خپل موبایل څخه موبایل ګالري څخه تاسو یو خپل عکس راواخلئ. زه خپل عکس رااخلم. کله هم دوستانو تاسو خپل عکس ورته راواخیسته، عکس په دغه ځای کې تاسو ورسره ولګوئ په دغه شکل. نو نور ډیزاینونه دوستانو ما تاسو ته جوړ کړي دي. دلته به تاسو ورسره خپل نوم ولیکئ، لکه زه اوس خپل نوم ورسره لیکم. نوم مو چې دوستانو ولیکئ، نوم به دلته لاندې راوړئ او تاسو نوم ته خپل بېلابېل فونټونه ورکوئ، هغه په کوم شکل کې چې ستاسو خوښ وي هماغه ډول تاسو کولی شئ. نو دوستانو دغه شي کې به ستاسو بالکل دغه ډیزاین جوړ شي. بیا سمپل په پورته اپشن کلیک واخلئ، عکس ثبتول باندې کلیک واخلئ، دا عکس به ستاسو موبایل ته سیو شي. که بل ډیزاین غواړئ په دې کې به تاسو ته نور هم جوړ کړي دي دوستانو، نور خوندور ډیزاینونه ما تاسو ته تیار کړي دي، هغه هم تاسو پکې خپله ځان لپاره ایډیټ کولی شئ. لکه دا ډیزاین دوستانو تاسو ته ښکاري، په دې کې تاسو دغه انځور باندې کلیک واخلئ، لکه څه ډول چې ما دغه عکس ایډیټ کړ په همدغه قسم تاسو نور هم ایډیټ کولی شئ. لومړی PNG بیکګراونډ راخلئ، د پاسه عکس ورته راخلئ، یا عکس دوستانو بیا چې کله مو راواخیسته عکس به اول سر کې تاسو دغه عکس په بره باندې راشي.
داسې به راشي دوستانو بیا که تاسو ولګوئ او بیک شاته کړئ او دلته پکې خپل نوم ولیکئ دا ما تاسو تیار په PNG شکل کړی تاسو بیا په خپله ایډیټ کولی شئ. نو دوستانو دا ویډیو که په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي که چېرته تاسو سره کومه پوښتنه غوښتنې وي موږ ته کمنټ کولی شئ.